ولسمشر غني ولې د حکمتیار زوم او نور حزبیان وشړل؟ دا ځای ولې څه کړي او خلک څه وایي؟ سلام ستړي مه شئ. باوري سرچینې وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني خپل سلاکار د حزب اسلامي ګوند غړی انجینر امین کریم له دندې لري او د هغه د مشاوریت تشکیلات له منځه وړي. دغه راز د ګلبدین حکمتیار د زوم غیرت بهیر نه هم د مشرانو جرګې غړیتوب اخیستی او له دې وروسته به نور سناتور نه وي. د دوی د شړلو لامل په خپل سر له حکمتیار سره پاکستان ته تګ او هلته له پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه یاد شوي. د یادولو وړ ده چې څو ورځې وړاندې ګلبدین حکمتیار او مل پلاوی پاکستان ته تللی و او هلته یې د افغانستان حکومت ته توهین کړی و. ټولنیزو رسنیو کې خلکو د دوی د شړلو په اړه د ولسمشر غني د پرېکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې هغه کسان باید ټول په کور کېنول شي چې له حکومت امتیازات اخلي، روزي له حکومت وي خو بیرته نمک حرامي کوي او د نظام د تخریب لپاره هڅه کوي. د امین کریم او غیرت بهیر ورهاخوا لا هم داسې ډېر کسان شته چې لوړې دندې لري خو همیشه یې د نظام تخریب کړی. په هر حال د دغې موضوع په اړه بیا په خپله غیرت بهیر یا امین کریم څه نه دي ویلي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغې پرېکړې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په یو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.